دا د پیښور کوچه رسالدار ځانمرګي برید کې وژل شوي نگاه حسین کونډه ده. څوک چې وزیر باغ دیره کې د خاوند په قبر دعا کوي ډیوه ته وایي د کوم کس چې قاتل نه وي معلوم د هغه قاتل ریاست وي او دغه خونړۍ پیښه د ناقصه سکیورټۍ له کبله رامخې ته شوې ده. دا خو به د هر شهید او د هر وکټم فیملی ته پته یي که نه. زه خو د شهید ورډ باندې هم ډېر زیات اوفینډ کېږم ځکه چې دا خو یو ډیر مشہور کال دی چې جس کا قاتل نامعلوم ہو اس کا قاتل حکومت خود ہوتی ہے. تو نو دا ټول علاقې په تھریټ باندې ودي ته اول نه پته وه چې دا سینسیټیو ایریاز وي او بیا هم تاسو چې په سی سی ټي وي کې ګورئ نو هلته د سیکیورټي کم حال هغه تاسو ته معلوم دی. نگاه حسین د خپلې کورنۍ یوازنۍ کپیلو چا نه چې پسماندګانو کې 3 کم عمره لوڼه پاتې شوي. د نگاه حسین کونډه ندا شوکت وایي د خاوند بیلتون راته نه ختمېدونکی غم را په سر کړو. وایي د ملازمت له کبله زه د ماشومانو سره لاهور کې استوګنه وم او د روژې میاشت کې ارواښاد هلته د راتلو اراده وه خو مرګی په منځ کې راغلو. ماشومانو سره خو به تقریبا ډیلی ویډیو کال باندې به خبره کېدلو. زما چونکې جاب به خوا وه د هغې جاب دلته وه نو دا یو رابطه وه زموږ په منځ کې او هغه به ډېر رمضان کې راتلو ماشومانو وزټ کولو دپاره. مونږ نه یو خبر چې داسې بس حادثه به داسې وشي. اجاز حسین د نگاه حسین مشر رور دی او د کوچه رسالدار ځان وژونکي برید عیني شاهد دی. څوک چې د چاودنې په وخت په جومات کې موجود و وایي زموږ د کورنۍ دغه بوږنوونکې پیښه کې 3 کسان مړه شوي دي. زما د رور اطلاع ورکړو چې ستا کشر رور چې دی هغه هم شهید شوی دی او خپرې زه خبر نه وم. بس هغې راته ویلې بیا چې 2 قدم نور واغېستل ته بل تن راته میلاو شو نو هغې ما ته زما د اوښي باره کې مو ویلې چې هغه هم پکې شهید شو. نو بس بیا زه په هغه کیسهخانې والا په لار باندې ما بس همدغسې منډې مې کې اوس هسپتال ته مې ځان ورسولو نو هلته مې ورور مې ولیدو. زما 2 اوښي دي یو پکې شهید شو او یو بل چې دی قربان علي هغه انجرډ دی. د روانې میاشتې مارچ په 4مه د جمعې په ورځ د کیسهخوانۍ کوچه رسالدار شیعه مسلمانانو په جومات کې د مړه شوي کسانو شمیره 63 ته ورسېده. د لیډي ریډینګ اسپتال د چارواکو تر مخه جوبل کسانو کې نن سحر یو بل تن ساه ورکړې ده. په یاده پیښه کې نږدې 200 پورې کسان جوبل شوي هم دي. د کوچه رسالدار ځانمرګي برید پړه نړیوال ترهګر تنظیم داعش په خپل سر اخیستې ده. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوه پیښور.